یو کم عمر والا هلک چې په یو کور کې به یې نوکري کوله، نو د کور مالک به ورسره غلط کار کولو او د هغه هلک نه به یې خوندونه اخیستل او دغې مالک به ترې ویډیوګانې هم جوړولې او په سوشل میډیا باندې به یې وایرل کولې. نو دغه مالک هم ونیولې شوه. خو غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. یوه ښځه چې په ویډیو کې لیدل کیږي چې د یو کم عمره هلک سره یې دغه کارونه کول، چې دغه ماشوم ورسره په خپله رضا دغه کار نه کوي او دغه ښځه به ورپسې خپل ځان مږلو چې خپل شوق به یې پرې پوره کولو او خوندونه به یې ترې اخیستل. چې د دغې ښځې ډېرې ویډیوګانې په انټرنیټ باندې وایرل شوي دي. دغه ښځه د پنجاب معلومیږي او دغه ماشوم هم د دغې علاقې و او له دغې ویډیو وایرل کېدو نه پس پولیس خپله کاروایي شروع کړه او دغه ښځه یې ونیوله او د دغې ماشوم یې د کور نه هم برآمد کړو. ماشوم په خپل بیان کې ټول حقیقت ښکاره کړی دی چې دې مالک به ما سره دغه کار کو. کله چې به هم د دې خاوند له کور نه ووتلو نو زما سره به یې دغه کارونه کولو چې ما به ورته څه وویل نو ماته به یې وویل چې زه به تا قتل کړم او د قتل دمکیانې به یې راکولې او راته به یې هم دا وویل چې لاش به دې هم ویلو نه شي. نو ما سره دغه پروا وه او زه ویرېدم. نو دې چې ما سره څه کول نو ما به هیڅ غږ نه کولو او زه په هیڅ نه پوهېدم او دغه کارونه به مې ورسره کول. دغې ښځې هم د خپل جرم اقرار کړی دی او ویلي دي چې زه د خاوند نه تنګه وم نو ځکه ما دغسې کارونه کول. پولیس والو ویلي دي چې دغې ښځې ته به ضرور سزا میلاویږي ځکه چې کم عمره ماشوم سره دغسې کارونه کول یو ډېر غټ جرم دی. دوستانو دا و د نن ورځې خبر چې درسره مو شریک و. که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک او شیر ضرور کړئ، چینل له سره سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو په لیدلو. الله په امان.